د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرټیک. د پاکستان پر زړه باندې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو دوام. د سیمې په اړه د افغانستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې. او د پاکستان دولت غیر مسؤلانه کړنو ته د زلمي خلیلزاد غبرګون. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د روان کال د کب 23 نیټه ده. زه دا بشپړ خبرونه دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو له لوري تیر ماښام شاوخوا 5 بجې د اسلام آباد د فیض آباد په سیمه کې د پاکستان پوځي رژیم د حمزه په نوم په یو مهم نظامي مرکز برید شوی دی. یاد وزارت زیاته کړې ده چې په دې برید کې د دغه مهم مرکز قومنداني او نور مهم تاسیسات د ډرون الوتکو په وسیله پنډشه شوي چې له امله یې پاکستاني عسکرو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي. دغه راز ورته مهال پاکستاني چارواکو وایي چې د افغانستان 2 بي پیلوټ الوتکې د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ د فیض آباد سیمې پر سر لیدل شوي دي. یادو چارواکو زیاته کړې چې دغه بي پیلوټ الوتکو له امله د اسلام آباد فضا او د اسلام آباد هوایي ډګر تړل شوی دی. بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د ټلیفون له لارې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د سیمې پر امنیتي وضعیت او د روانو سیمهیزو تحولاتو پر اغیزو خبرې کړې. په دې اړیکه کې مولوي امیر خان متقي د افغانستان اسلامي امارت د بهرني سیاست پر اقتصاد محوره تګلارې ټینګار کړې او ویلي دي چې افغانستان له ټولو ګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره د باور متقابل احترام او د اقتصادي همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی. همداراز نوموړي د سیمې وروستي امنیتي حالاتو یادونه کړې او ټینګار کړی دی چې اسلامي امارت د هر ډول کرکټ د حل یوازینی لار دیالوګ او ډیپلوماسي بولي. د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان پر ملي حاکمیت د وروستیو تیریو په اړه د اسلامي امارت موقف هم شریک کړی او ویلي دي چې افغانستان د خپل ولس او ځمکني بشپړتیا د دفاع مشروع حق لري، خو په عین حال کې د کرکټ د پراخېدو پر ځای د سیاسي حل ملاتړ کوي. بل خبر د اوبو او انرژي وزیر ملا محمد یونس اخوندزاده پکتیکا ولایت د خپل سفر پر مهال د پلتوني بند له رغنیزو چارو لیدنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې یاد بند د 851 میلیون افغانۍ په لګښت د دغه وزارت د پراختیایي بودیجې څخه جوړیږي. دغه وزارت همداراز ویلي چې پلتوني بند د شاوخوا 25 میلیونه متره مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې د چارو په بشپړېدو سره به یې 2500 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب او ترڅنګ به یې د 915 کیلوواټه برېښنا د تولید زمینه هم برابر شي. او وروستی خبره چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان د پوځي رژیم وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا اقدام د منلو وړ نه دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې اسلام آباد باید ژر تر ژره د کرکټ کچه راکمه کړي او د خبرو میز ته کیني، کنه نو د افغان له غبرګون سره به مخ شي. ښاغلي خلیلزاد همدارنګه ویلي چې آیا په اسلام آباد کې واکمن بنسټونه دا توان لري چې پاکستان په مسؤلانه ډول رهبري کړي کنه. قدر ملدکو له ملتیا مو مننه. دا د نن ورځ مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.